یو دانه انځور دلته لرو. دا چې ولې دغه ګراف ته مونږ انځور وایو، مونږ ته معلومات د انځور په واسطه راکوي. په دې ډول د یو موږک د انځور په ګټه اخیستو سره دا بیانوي چې دغه انځور مونږ ته یو دانه موږک ښیي. دغه مساوي په یو موږک ده. د انځور ګراف ښیي. عنوان یې دا ده موږکان په کرونده کې، چې په دې معنی چې څو دانې موږکان د کروندې په بیلو برخو کې شته دي، او تاسو کولی شئ بیل ځایونه دلته وګورئ چې کولی شو موږکان دلته پیدا کړو، په دشته کې یا هم په کنډواله کې پیدا کړو. وروسته دغه زه فکر کوم تاسو دغه ویلی شئ. دغه انځورونه دا بیانوي چې څو دانې موږکان په دغه یاد شوي ځای کې شتون لري. د بیلګې په توګه زمونږ کور کې دغه یو دانه موږک دا ده چې یو جمع یو جمع یو جمع یو، او یا هم 4 دانې موږکان. 4 دانې موږکان په کور کې، دغه 4 دلته، 4 په کور کې، نو 4 دانې په انبار کې. ښه، 1 2 3 4 5 6 دانې موږکان په انبار کې دي. 6 دانې موږکان په انبار کې دي. دغه لیکو. که 6 دانې موږکان په انبار کې وي، نو په دښته کې څومره دي؟ ګورو چې هلته 3 دانې موږکان دي. په دې دلیل چې هر یو دغه انځورونه یو دانه موږک ده. داسې هم کیږي چې هر یو له دغو انځورونو بیل بیل موږکان ولري، مګر دلته هر انځور یو دانه موږک لري. ښه، 3 دانې په دښته کې دي، 3 په دښته کې، او بالاخره 2 هم په کنډواله کې. 2 په کنډواله کې. که څوک له تاسو څخه وپوښتي چې په دغه کرونده کې څومره موږکان دي، څه ورته وایي؟ ښه، دغه ټول سره جمع کوو. داسې ورته وایو چې 4 جمع 6 مساوي په 10 کېږي. جمع 3 چې 14 کېږي، جمع 2 چې مساوي په 15 کېږي. په مجموع کې 15 موږکان په کرونده کې شته دي. دویم ځل بیا د انځور ګراف معلوماتو د ښودلو لپاره کاروو. دا په دې معنی چې څو دانې موږکان کرونده کې شتون لري. څوک وپوښتي څو دانې موږکان په انبار کې شته دي، وایو چې 6 دانې. وپوښتي څو دانې دښته کې او کنډواله کې شته دي، وایو چې 3 دانې په دښته کې شته دي. جمع 2 دانې په کنډواله کې چې مساوي په 15 کېږي. مجموع کې 2 دانې موږکان په کرونده کې. دغه ټول هغه ځایونه دي چې موږکان پکې شتون لري. 4 جمع 6 جمع 3 جمع 2 یا هم 15. اوس زمونږ کار ختم ده.